سلامونه ونیږي هلي خو دې ټکي روغ جوړ شي دوستانو. نن مو داسې یو ځای ته بیایم چې واقعیت په لیدو ارزي. داسې یو ځای چې تاسو به د لیدو ارمان کوئ او موږ او زموږ ملګري موږ ځو هلته صحنې اخلو، کوم کلیپونه چې اخلو تاسو د ولاګ په شکل وړاندې کومه. نو ناوخته کوونه زه چې ځو. نن مو یوه داسې ورځ تېره کړله که تاسو ته ونه ښیم دا به هم ډېره بده وي. هو د ادې ویلاز تاسو کې به ډیرو اوریدلی وي د ادې ویلاز نوم، خو چې هلته ورشي او خپل یې وګوري نو خبره بل ډول ده. نو راځئ چې هلته مو بوزم. I try to sweep the hallway, try to clear the air, but I find echoes of your name in every empty chair. The calendar is lying, saying time is moving fast, but I'm a prisoner of a forever that didn't last. د ادې ویلاز د کرکټ د هغه مشهورې سیرې له طرفه جوړ شوی چې نوم یې محمد نبي ده. هو هماغه محمد نبي چې ټول افغانان یې پیژني. هغه خپل ویلاز داسې جوړ کړی ده چې سړی به ووایي دا سړی یوازې کرکټر نه بلکې په ذوق هم پوهېږي. هغه ځای هغه چاپېریال تاسو یې خپله په دې ویډیو کې وګورئ. When you're walking through the world with only half a soul. I went back to the house but I couldn't go inside, to the wreckage of our home where the موږ چې کله هلته ورسېدلو لومړی خبره دا وه چې زموږ هرکلی ډېر ښه وشو. داسې عزت مو وشو چې زړه مو غوښتل چې دلته بار بار راشو. زه عزیز امین فردین حاجي صاحب فرهاد زموږ نور ملګري ټول دلته راغلي وو په شمول د حامد فردین او بابر. ټوله ډله راټوله وه چې دومره ډېر سړي یا ځوانان یو ځای راټول وي نو خندا خپله پیلېږي. موږ لا ناست نه وو چې خنداګانې پیل شوې. وروسته د ډوډۍ ټیم شو. د پغمان په هوا کې او د ویلاز په ځای کې چې ډوډۍ وخوري هغه بېل خوند لري. ټوله ورځ مو همداسې تېره کړه، هېڅ په ورځ پوه نه شو. دغه ورځ چې پای ته ورسېده له زړه نه مې نه وځي. رښتیا وایم داسې ورځ کمې راځي. ژوند کې کله ناکله داسې ورځ پکارېږي، ملګري، ښه ځای، ښه خوراک او ډېره خندا.